دعوة ترغیب الى التبلیغ تکرشا پیدارشا دا اللہ دین دا اللہ مخلوق تا ورسوا چه سرم دیزی او کمالم دیزی او بیغم مکین او تذکیر بی ایام اللہ لکارستوائی وذکرهم بی ایام اللہ خلق تا واقعات بیان کا نوح علیہ السلام قوم دیر اکثریت در لو دو لیکن پا اکثریت بانی اگوی تتگت او نرسید اللہ قوم صالح نہایت اخیارو انجنیرانو دی حدیث نصریات پوری دا مور پر غی کی انجنیری زکڑے وا پا انجنیری بان اخلاص نشو سبا والا و ستماشاو کئی وزراعت کی ایک نمبر دا کڈیمون جوڑ کلیو چی دا بزنگ ترقی دا کامیابی ذریعاوی وچاللے خفک اللہ وی بارسلنا علیہم سیل العرم آگا ترقی سیزونا داغی دا زوال سبب شو حکومت ننکیگی ککیدے فرعون دیر قوی حکومت در لدو حتی چی حزب اختلاف منو وذکرهم بأیام اللہ دی خلق تا دا عبرتناک واقعات بیان کئی چی خلق دی نور شن راو گردی او دی یو اللہ رب العزت فضات بان یقین تو لا ردی صورت دعوه ربط دا مخی صورت را مخی صورت کی اثبات توحید وش پا دلو اقلیو نقلیو وحیو بان وصوت تذکیر بی ایام اللہ ورکی دلائل بانی ونشو دا خطرناک واقعات و دا مخی پرتا چوگو تماشاو کرتا ابوی خلاف ورزیو کرتی اس سے انجام یہ سشو کتا خلاف کئی استاب انجام صحیح اندار خلاصہ صورت مجادلت المشرکین زړو مشرکان جنگونا مقابلی د ایمان والا وسرا او دا واقعات څومره ذکر کړي نو په لفظ علم سره څلور واقعات څه پیش کړي بسم الله الرحمن الرحیم فنم الله باندې شروع کو چې رحمان الرحیم دې الف لام را کتاب انزلناه الیک الله کو هره په مقصد دې حروفو کتاب زبردست کتاب دے انزلناه الیکا ما را لگل دے دی لرتا تا ختمون دا پارا نا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دی دا پارا چی خلق تیارون راوبا چرناسا تو زاد نبی کارم دا نور سبسا کار جامع توی لتخرج الناس ہر ذیکی چی گوری ہر ذیک یو غم پیدای د چا ذهن یو طرف ته جوړ شوی بس ماغه ته دین وای حق او ته دین ښکاری دا نور ته د دین خلاف عمل ښکاری حالن کی یا ایها الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافه داعی باید چې جهاد کی قتال کی او دارنګي قتال کون کې باید دعوت چلای قران وای د منځ پابند شي د روزي پابند شي د زکات پابند شي د حج پابند شي دا په شریکه باندې خیانت نه لاس وساتي او دا واقعي خیانت نه کوي او دا واجبین صافي چې په هيئت کې او د سندونو جاري جوړي د الله په دې شل کې او د شل په دې تلويخ کې دا به څنګه ایمانی هیڅ الله بندگانو پر دې مال په شهادت هم نه ماف کیږي انور گناہون اللہ سے معافی پر دے مال پر شهادت نه ماف کیږي دا دومره خطرناک بیماری ده لتخرج الناس چې خلق را وباسي هر چاته وایا هر طبقه کې وایا په هر طبقه کې تیارې او ناګان شتا د هر طبقه خلق د هغه طبقه د تیارو نه را وباسا او رڼا کې داخل تا چا یو کمې ده چا کې بل کمې ده قران ورته وایا چې دا کمی ختم شي جهاد نکی په جهاد راشي دعوت نکی په دعوت راشي مون نکی په مانځ باندې راشي گاونډي حق نه پیژني چې هغه حق پیژني دې تخرج الناس من الظلمات دې وجه ظلمات دې جمع راوړل او نور مخ یو دي
ځکه دغه په هغه تیاره کې پروت دی، دا بل په دغه تیاره کې پروت دی، دا بل په دغه تیاره کې پروت دی. اوس دا تیارې دي، د دې تیارو نه به څنګه راوځي؟ دا قرآن ورته علیمه تر اخره پورې ووایه چې دې تیارو نه راوځي. هر چا کې چې کوم کمی وي هغه پرېږدي او هغه د هغې مقابل چې کوم صفت دی هغه ځان کې پیدا کړي. تخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم، په اجازت سره د دوی الى صراط العزیز الحمید، هغه لارې د زورور صفت کړی شوي ذات ته، او د هغه لاره کومه ده؟ وان هذا صراطي مستقیما، الله وایي زما لاره دا قرآن دی. قرآن الله هغه ذات له ما فی السماوات و ما فی الارض، چې خاص هغه په قبضه کې دی چې په اسمانو کې او چې په ځمکه کې وي. وویل للکافرین من عذاب شدید، او هلاکت دی د پاره د کافرانو د عذاب سخت نه. اوس کافران څوک دي؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، هغه کسان چې غوره کوي ژوند د دنیا په مقابل د آخرت کې. صرف فکر دا دی چې دنیا کې د پیسو خاوند شم، خیر که آخرت یو عمل هم راته نه دي، دقه دی کافر، دقه دی بېمانه. الذین کسان یستحبون الحیات الدنیا، چې خوښوي ژوند د دنیوي په مقابل د آخرت کې. ویصدون عن سبیل الله، او بندوي خلک د الله د لارې نه. ویبغونها عوجا، او لټوي په دې لاره کې تغلیط او کوږوالی، شک او شبهې وراشي. اولئک فی ضلال مبعید، دغه کسان په ګمراهۍ لرې کې د حق نه. وما ارسلنا من رسول، او نه دی لېږلی موږ هېڅ یو پیغمبر الا بلسان قومه، مګر په ژبه د قوم د هغه باندې. لیبین لهم، هغه مې صلی الله علیه د نبي کار څه دی؟ لیبین لهم، چې هغوی ته بیان وکړي. فیضل الله من یشاء، نو بلارې کوي الله چاله چې الله وغواړي. ویهدي من یشاء، او په سمه لار روانوي چاته چې الله وغواړي. وهو العزیز الحکیم، او دا الله د زبردست او حکمت والا. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، یقینا لېږلی وو موسی علیه السلام د خپلو معجزو سره. او دا مستویلو ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، دا کارنامه معلومه ده هغه دا چې راوباسه خپل قوم د تیارو نه رڼا ته. وذکرهم بایام الله، او خوند ورکړه هغوی ته، یاد یې کړه هغوی ته هغه عبرتناک واقعات ته الله، هغه خطرناک واقعات ته مخکې کړه چې ته ګوره تاسې داسې حالات را روان دي. او خوند ورکړه هغوی ته بایام الله، په عبرتناکو واقعاتو د الله باندې. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقینا په دې کې دلایل دپاره د هر صبر کوونکي شکر ویستونکي. وإذ قال موسی لقومه، هغه وخت چې ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ نعمت الله چې کړی و په تاسو. اذا جاءکم من آل فرعون، هغه وخت چې تاسې بچ کړئ فرعونیان او خلاص یې کړئ فرعونیان نه. یسومونکم سوء العذاب، رسولې تاسو ته ناکاره عذاب. ویذبحون ابناءکم، او حلالولې ستاسو زامن. ویستحیون نساءکم، او بیزته کولې ستاسو ښځې او جنکۍ. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، او په دې خلاصون کې احسان و ستاسو د رب خوا لوی، یا په دې رسولو د عذاب کې امتحان و ستاسو د رب خوا لوی. ویستحیون نساءکم، جنکۍ به ژوندۍ پرېښودې د بېعزتۍ او د شرمولو دپاره. وإذ تأذن ربکم، هغه وخت چې عام اعلان وکړ ستا پروردګار، لئن شکرتم، که چېرې تاسو شکر وویسته، لازیدنکم، نو زه به زیات کړم تاسو ته خپل نعمت. ولئن کفرتم، او که چېرې تاسو ناشکري وکړه، ان عذابي لشدید، یقینا زما عذاب ډېر سخت. هغه هم درنه واخله. وقال موسی، ویل موسی علیه السلام، ان تکفروا انتم، که کفر کوئ تاسو او من فی الارض جمیعا، او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټوله، نو نقصان الله ته نشي رسولی. فإن الله لغنی حمید، یقینا الله دې بې حاجت او صفت کړی شوی. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، داول آیا نه دی راغلی تاسو ته خبر د هغه کسانو چې ستاسو نه وړاندې وو، قوم د نوح علیه السلام او عادیان او ثمودیان، والذین من بعدهم، او هغه کسان چې دوی نه وروسته وو، لا یعلمهم الا الله،
نپیجنی اگوی لرا سوا دلانا سوکی نپیجنی لا یعلمهم نپیجنی اگوی لرا سوک الا اللہ سوا دلانا جاءتهم رسولهم بالبینات راغری واضح تداغوی استازی او داغی رسولان بالبینات فواضح دلیلنو کار دلیلنو فردو ایدیهم فی افواههم نو واپس اکر خپل لاسونا پا خپل خلوکی فردو واپس اکر ایدیهم خپل لاسونا فی افواههم پا خپل خلوکی یرا لاس لبران نشنو باقی بیدا گوتا ونی ولا عزو علیکم الانامل من الغیظ دا غسین دا گوتی چیشی نا مارا کتا زان لزیک لاس لبران نشنو نا یوم مانا دین فردو ایدیهم فی افواههم واپس اکر خپل لاسونا پخلود پیغمبرانو نبی بیانی مصری بنچے او یاد تعبیر دے او کنایه دا دمنا کولو دا غینا فردو ایدیهم واپس اکر خپل لاسونا فی افواههم پخلو خلوکی لا يعلمهم الا الله نبی جنیا غیر رہت سوک سوا دا اللہ راغلی واغی تا پیغمبران دا ہوئی پخکار دلیلنو نو واپس اکرخ پاللہ سنا پخلو خلوک یا واپس اکرخ پاللہ سنا پخلو دا پیغمبرانو کی یا معنی دا غیر بیان نمن اکرخ وقالو ویل انا کفرنا بما ارسلتم یقینا من کفر وکرخ پاغیوان چتا سلیگل شویت پاغی وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ او یقینا خامخامن پشکی دا مسلینا چترا بلی منگلر آغیتا مضبوط شکی قالت رسولهم ویلی پیغمبرانو داو افی اللہ شکن آیات اللہ پا دیوالی کے استاس شک دے فاطر السماوات والارض پیدا کون کے اسمان نو لزمکی دے یدعوکم رابلی تاسو لرا لیغفر لکم چې بخنم کې تاسو ته من ذنوبکم تاسو ګناهونو ويؤخرکم او رسل کې تاسو لره د عزت سره الی اجل مسمى تنهټه مقرره پوری ذکر د عزت معنا نه ذکر راځي استلا چې کله ګناه کوي خپل نیټه تبرچي او که کوي خپل نیټه تبرچي د څنګه چې په خو اعمال به خپل نیټه ترچي په بد اعمال نه رسیږي نه رسیدل په دواړو کې کیږي او یو بل عزت یو بل عزت وي چې نیک اعمال وي خپل نیټه ته ورسېږي خپل عزت او برکت سره او چې بد اعمال وي عزت به نیټه ته بخمخارت قالوا ويدي ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بندگان زمون کشان تريدون غواړي انت سدونا چې واړوي منګه او منا کوي منګه عما كان يعبد آباؤنا دا اغنا چې وو بندگی کوله زمون پلارانو فاتونا بسلطان مبين وراوړ منتا دلیل ښکارا قالت لهم رسلهم ولدویتا رسولانو دوی ان نحن الا بشر مثلكم نیو منگا بغیر بندگان تاسو پشان ولكن الله يمن على من يشاء لیکن الله احسان کوي پیغمبري ول کوي چاته چې الله غواړي د خپل بندګانو نه يمن احسان لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا دا خاص انعام دی چې هغه ورکول چاري د نبوت دی لیکن الله احسان کوي پاچا چې غواړي د خپل بندګانو نه وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان او ندی جائز منگلرا چې راوړو تاسو دلیل الا باذن الله مگر د الله په حکم وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص پر الله توکل کی ایمان والا وما لنا ان لا نتوکل على الله او سری موږ درا چې موږ توکل نه کوو په الله باندې وقد هدانا سبلنا او یقینا خودلی دې موږ تعالی د معرفت خپل هغه تر رسیدو لارې موږ ته خودلی ولنصبرن على ما آذيتمونا
او خامخا صبر وکو منګه فهغه تکلیفونو چې تاسو موږ تر رسوي وعلى الله فليتوكل المتوكلون خاص الله دې توکل کې توکل کوونکي وقال الذين كفروا ولا كفروا چې کافران لرسولهم خپل پیغمبرانو ته لنخرجنكم من ارضنا خامخا قباسو تاسو لرا د خپل ځمکینا او لتعودن فی ملتنا یا بداخله کوي زمون په دین کې چې داخلي ګرځنه نوځيبا فاوحى الیهم ربهم وهبوا كرادوی طرف دوی لنهلكن الظالمین خامخا هلاك بكر من الظالمان حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء مخصوصه یوسف کی تیر شو ولنسکننکم او خامخا وبوسو متاسلرا فدغز مکه کی من بعدهم رسد هلاك ول داغوینا ذالک لمن خاف مقامی دا خوشالی دا غچا د پارا چې ویریږي زما د مخامخ کېدونا وخاف وعید او ویریږي زما د عذابنا واستفتحوا طلب نصرت کو پیغمبرانو ایو معنا ده واستفتحوا طلب نصرت کو پیغمبرانو وخاف كل جبار عنيد او تاوانی شو هر سرکش عنادی زم واستفتحوا فسلوا خلقاترو وخاب كل جبار عنيد او توانی شو هر ظالم عنادی من ورائه جهنم اخواد مخید دوی تده جهنم ويسقى من ماء سديد او سکوله بشور باندی دا اوبو سدید بنزوی من ماء دوبونا چاگه سدی بنزوی دی من ماء دوبونا سدید چی بنزوی دی یتجرعوه لگ لگ بطیر یا غیلرا گوٹ گوٹ بطیر یا غیلرا تریخ شکر ازر نشی ترولی خلکی پراتی یو ساتھ کے تیر کی بل ساتھ کے تیر دا ترخی دوائی نو بورے کر ولا یکادو یسیغوه او ندنی زی چخوی تیر کی ویاتیه الموتو او رابشی دوی تاسباب دا مرگ ما تاستا دا موت معنی کو بقرہ کی کریوی یو دا موت معنی سو اسباب اگر دا آیات تے ویاتی ذکا جہنم تجلاتی بے خمر نشتا ویاتیه الموت سمانا معنی دادا دا اسباب کل دا مرض خمر کی جنو تو سادوی غم لے کر چی سڑے پدسی بیماری چی حید تنکی فشی خوڑلے نشی وستائی نوزی اوز عذاب ندے ویاتیه الموت معنی اسباب دا مرض ہوتا ہے راضی سختی بڑی رضیتی خمری بننو من كل مكان دار طرفنا وما هو بميت او نبعي دي ملكيدون كير من وراء عذاب غليظ او مخير دي عذاب سخت جهنم تبورشي عذاب قبر دي روان دي ہوتا مثل الذين كفروا نسان دا کسانو چی کفر کرده تقبل لبانی اعمالهم کرماد عملون دا غیب پشانت بیریوی رماد بیری تویده لگه چه وصدی سپیکی وصدی ایرتی وچی اشتد به الريح چتی دا وچی دی کی پاگی بنی سلی فی یوم عاصف فاورزی دا تخت سلی کی لا یقدرون مما کسبو لاس پی بر نشی لاس پی تور نشی دا حاغنا چه دی کڑی جالا شین پی حس باندی ذکا طول ایرد وادو سلا اللہ پی تسکو شی فجبل جاننا حبان منصورا فادل رمضان دیکھا ذالکا هو الضلال البعید دادا گمراہی دے حقنا علم ترى تنگورے ان اللہ بیشک اللہ چلے خلق السماوات والارض پیدا کری دے اسمان نظمک بالحق دے اظہار حق پارا ای یشاء یذهبکم کہ او غاڑی تاچی بلری کی ویاتی بخلق جدید او راب ولی مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ عزیز او ندے دا کار پا اللہ بانی سمشکل او گران وبرزوا لله جميعا ومخامخ بشي الله تطول فقال الضعفاء وبويدا كمزوري شاگردان مريدان مقتديان للذين استكبروا آکسانو تا چیزانے غٹ کنلو استاذان پیران ایمامان انا كنا لكم تبعا یقینا منگا استاذ تابدار فهل انتم آیا تاسو مغنونا قدری کون کی عنا زمن من عذاب الله من شيء عذاب الله نتحسا قالوا ديبور توي لو هدانا الله لهديناكم
کمن ته الله سملار خودل وین موږ تاسو سملار خودل وین موږ ځان په غلط روانو تم راځي الله تعالی تم راځي روان شي سواء علینا برابر ده په موږ باندې اجزانا که فریاد کوم هم صبرنا یا صبر کوم علنا من محیص نیک ده موږ لپاره تخلاصون صبر کوو که فریاد کو خلاصون او باندې برابر شي وقال الشیطان او قبوی شیطان لما قضی الامر کلا چې فیصله کړی شي کار جنتیان جنت روان شي دوزخیان دوزخ ته قبوی ان الله وعدکم وعد الحق یقینا الله وعده کړی و تاسو وعده رښتینی ووعدتکم ما وعده کړی و فاخلفتکم ما دروغ ویلو تاسو ته الله وعده و زما مداغم نه منل ما فراتلې ګرځه دا الله ورته کوی کی کنه دا بزان جوړ کی بازار ته براوي شیطان خوشاله سبا هم دغه شیطان درته وای الله حکم خدا او تعالی هغه نه منه زماده منله او کټینګه تا فاخلفتکم ما دروغ ویلو تاسو ته ما کان علی علیکم من سلطان او نو زما پتا باندې زور نو زما پتا باندې زور الا ان دعوتكم مگر ما تاواز وکفت تجبتمنی تاویل تاومانا فاستجبتا قبول کمالا ما ویلا سوک دے چارکانو تیوگو دی تاویل زیمہ کن ما ویل سوک دے چغلاو کی تاویل زیمہ ما ویل سوک دے سنما تاویل تاویل زیمہ ما ویل سوک دے پکسو کی اوگر دے موز پریری تاویل زیمہ چسا آواز ما کاو تابا لبیک ویو نو اس ما سلام ملامت سے زن ملامت سکتا فلا تلومونی ما ملامت وی ولومو انفسکم او ځان ملامت کوي ما انا بمصرخکم نه مزه تاسو فریاد رس وما انتم بمصرخی او نه تاسو ما فریاد رس انی کفرت یقینا ما انکار کو بما اشرکتمونی من قبل فآله چې تاسو شریک ګرځولم د الله سره نه وړاندې ذکر دا شرک چې کاوه دا شرک د معنا اطاعت کول دي د الله د حکم مقابل کړي چې منل دا دغه شریک کول دي ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان د دې لپاره عذاب درناک وادخل الذين امنوا مقابل ته وګورکنا وادخل الذين امنوا ننبوي سلجاك تاسو مؤمنان وعمل الصالحات وعملنا کوي په طریقه د نبی باندې جنات باغون تا تجری چې بهيږي ومن تحت الانهار لاندې دونه داغنه والی خالدین فیها همیشه وي پاره کې باذن ربهم په اجازه طرف دوی تحیتهم فیها سلام دالی دا ویوا حدیه دا ویوا پیشکش دیوا په دې جنت کې او بل سلام ني الم تا کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه تنګورې سره بیان کړل الله مثال د کلمې پاکه کلمه طیبه خو پیژنې کړه اصل لا اله الا الله تا کلمه طیبه ده کلمه توحید تنګورې سره بیان کړل الله مثال د کلمې پاکه کشجرتن طیبتن پشان دونه پاکه بخاری روایت ته چې مراد جنا ګناه تجودا اصلها ثابتن چې مون داغه مضبوط ته پزما کا کی و پروا فی السما او څنګه داغه په بردی توته کلها کل حین ورکی خپل میوا هر وخت توته کلها او کل ثمره هاي نه دی ویلخه شیخ عبد الله جون دی لري ورن راوي او کیسه راوړي دی ته عربن پښتنه وکړه استاد ځکه خې کجوري کال کې څوځري فصل کوي وای اگر ته ویل چې خې کجوري هغه کال کې څوځري فصل کوي ما ورته چې الله خو خې کجوري صفات دا کوي چې توتی او کلها کل حين فکر دا چې دا هر مېش کې ورشي عرب غلط کمال وای کنا الجی په دې موږ ما باندې چې راوتا شو وای ما ته قرآن سمرهانه دی ویلې او کلها ویلې کجوري کړه پراته خلک دې فائدې اخلي کړه پرتی کدا یو ځل پتلو کې کډوړې پر کې شتا کې د عمل پروت او کولی ویلې تمره نه دی ویلې پس هغه نه وایي ویل چې واقعا پاکستانیان په قرآن کوي پاکستانیان کې اوس خلک پیدا شي وایي
تؤتي اکلها کل حین ورکوي خپله میوه هر وخت معنا د هغې هغه فایدې هر وخت دي که دا په کال کې یو فصل هم وکړي او که دوه هم وکړي خو کال 12 میاشتې چلېږي بإذن ربها په اجازه طرف د هغې ویضرب الله الامثال للناس او بیانوي الله مثالونه دپاره د خلکو لعلهم یتذکرون دې دپاره چې دوی پند واخلي الله رب العزت تشبیه ورکړه د کلمې طیبې او د کلمې د توحید په زړه د مؤمن کې د ونې د کجوري سره د کجوري ونه د هغې جرلې ځمکه کې خښي مونډې ښه مضبوط وي څانګې په بره تلي وي میوه د هغې کال 12 میاشتې خلک پیدا اخلي دغه رنګې کلمه توحید هغه چې کله د مؤمن زړه ته ورننوتله هر څومره شکونه او شبهې چې وراشي هغه داسې مضبوطه شوې ده چې هغه په بادونو باندې په شکونو او په شبو باندې هغه ځایل کېږي نه ځکه هغه د عقیده د قرآن او حدیث نه اخیستې ده دارنګې هغه اعمال چې د دغسې عقیدې نه راوځي هغه بره مقام د قبولیت ته رسي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سورة فاتر کی وای إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه او لکه څنګه چې د دې میوې همیشه پیدا ورکوي دارنګې دغه عمل د دغه مؤمن دا هم په دنیا کې ورته پیدا ورکوي هم په آخرت کې دا تطبیق دی تشبیه د ونې سره ورکړه د هغې وجه دا ده چې ونه 3 څیزونه لري 3 یو د هغې جرلې دي دویم د هغې څانګې دي او دریم د هغې میوه ده ایمانم د هغې جرلې عقیده ده څانګې اقرار دی میوې هغه اعمال دي لکه څنګه چې د ځمکې د ونې تازګي په اوبو باندې راځي چې اوبو ساچول کېږي تر تازه وي دارنګې کوم ایمان چې د قرآن او حدیث نه همیشه دغه دي دا مستمد کېږي هغه دغسې تر تازه وي هغې تازګي راځي په څه باندې په اوبو او د ایمان تازګي راځي په څه باندې په قرآن او حدیث باندې دکې تشبیه ورکړه ومثل کلمة خبیثة او مثال د کلمې بدې چې هغه کلمه د شرک ده کشجرة خبیثة په شان ته د هغه ونې ترخې ده بوټي تریخ خبیثه تریخ مړه ونې ویستوست من فوق الارض چې راټوکول شوې ده د پاسه د ځمکې نه جړلې لاندې نه لري که معمولي هوا راغله کله داسې واړی کله داسې واړی دغه د شرک عقیده همدغسې کله یو طرف ته مړې وي کله بل طرف ته مړې وي کله ونه غواړي کله د بل نه غواړي په ځای ولاړ نه دي ما لها من قرار نوي د هغې دپاره اثبات او ثبوت ټینګه خپله نه وي بعدې اړې راړې یثبت الله الذین آمنوا کله کوي الله کسان چې ایمان والا دي بالقول الثابت په کلکې وینا باندې په ژوند د نوي کې وفي الاخره په آخرت کې مراد نه قبر دی حدیث کې دا راځي حدیث براء بن عازب رضی الله عنه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا اقبر الميت ميت اتاه ملكان يسودان ازرقان کله چې یو سړی قبر کې کېښودلی شي دوه فرشتې ورته راشي تکې تورې شنې سترګې یقال لاحدهما المنکر وللاخر النکیر یو منکر دی او بل نکیر دی او موږ ته څه انکیر منکر موږ له ښه نوم کتلی دی انکیر منکر فیقعدانه کښېنئ دا مړی فیقولان من ربک وما دینک ومن نبیک نو چې دلته محنت کړی ځان یې په عذاب کړی امدا زده کړي چې د الله رب العزت د ټولو انتظام
صرف الله کې بل هیڅ څوک نشته هغه آسان ورته ربي الله آتا ګوره من الهک ورته نه وایي من ربک یقین د دې نه جوړیږي او د دې نه ورانیږي اول په عقیده دې وساتي چې دا ما ته ګټ او تاوان رسوي دا ما نظر در پکې نه به ورو په عبادت باندې راشي همدا چې څوک چې عبادت کوي ان دا ډېر قبرونه دی ولې څوک دغه په نوم باندې نیاز نه ورته باونی په دې باندې څنګه شوی چې دا زما مریض خطای بل خبر لري وشي کنه مثلا دې نه ورانه ده کله دې دا به جوړ شو مثلا دوه ټول جوړه او کدا یقین خراب شو سبای به عبادت هم کوي سجده مرته کوي تعظیم والی هر بلا کوي او کدا یقین جوړ شي چې ما د پالل والا صرف یو الله دی دې بچا دا کار کوي چې کله تاسو چې دې جواب اخر کې ملائکه ورته وایي دا مسله څنګه یاد کړه څه پوه شولې چې رب الله دی او نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی او دین دی اسلام دی هغه وی قرات کتاب الله فآمنت به ما د الله کتاب لسته ما په ایمان راوړو دې ملائکه ته یې دغه موضوع نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دقه معنا د دې يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره مراد نه خبر دی ويذل الله الظالمين او بذلك الله ظالمان لرا ويفعل الله ما يشاء او کوي الله ته چوغاړي الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله آیات نه گویا کسان چې بدل کړ نعمت الله چې مراد نه کړي ایمان دې صحیح عقیده ده کفرن په کفر سره او دې صرف بدبخت دا مونږ چې په خپل پر کفر باندې پاتې شو بلکې نور امام پر کافر کړو واحلوا قومهم دار البوار او را داخله کو خپل قوم کور د هلاکت تا هغه نه غلط کړ جهنم جهنم یصلونها نوذ باغ توبه القرار او بد زید آرام د جهنم وجعلوا لله اندادا او ګرځولي د الله لپاره شریکان ليضلوا عن سبيله د دې لپاره چې واړي خلک الله د لارنا قل تمتعوا توای مزه واخلئ فإن مسيركم من النار يقينا سات ورتل دی ورتا قل لعبادي الذين آمنوا هو زما بندگانو کسان ته چې مان راوړل یقیم الصلاة چې پابندۍ کوي ټول منځنا وينفقوا مما رزقناهم او اولګي دین راغ مالنا چې موږ ورکړه دوی ته شرن په پټوالا نه تن پخکارا من قبل ان یاتی یوم الله بیان فی ولا خلال ما کداغی نا چرا شیغا ورز چې نبی اخر صلاح اخر تول پاگی که اونو دوستانا تاگی ادراتو نوڑان دی دنیا کی ولگوی دنیا کی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ غزات تے چی پیدا کری اسمان نوزمکا وانزل من السماء ایمان اور اورید برنوبو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فسراو باچی پاگی سرمیونا خوراک تاسلرا وسخر لكم الفلك او پکارے چولی تاسو پارا کشتای لتجریا فی البحر بامره تجیر پارا چی زیرازی پا دریاب کی داللہ پا حکم تجریا زیرازی فی البحر پا دریاب کی بامره داللہ پا حکم وسخر لكم الانهار او پکارے چولی تاسو رچندنا وسخر لكم الشمس والقمر او پکارے چولی تاسو پارا نورا سومی دائی بین ہنشا چلیدن کی وسخر لكم الليل والنهار او پکارے چولی تاسو پارا شپا ورز وآتاكم من كل ما سألتموه نمانگ تشی غوختی دی منگ اللہ نستر جو غوختی دی چاہتی غوختی دی مانا کئی لگیا دے وآتاكم من كل ما سألتموه در کئی تاسو طول آغا چیزونا چی تاسو چی غوختل چاہتی غوختی دی وآتاكم من كل ما سألتموه او در کئی تاسو طول آغا چی تاسو ضرورت چورتا من کنی رشتہ ہوا نمون پر خیلہ کہ چاہ سوال کرے کہ اللہ ما دنیا تا بوزا خود سرمے بوزا راتون سرمے بوزا تردون سرمے بوزا گوگون چاہ ویلی جوتا خدا اللہ منگ پخپل رکھتے ہیں دا دا اغا اللہ احتام دے نسانتو مشرط اللہ پدراشی دی وقت چیز اللہ پدیویل لی ویدو ہوگو رکن دارا آگا دے آتا دے خبر فبارک راغن جا السلام علیکم ہوگو رکن آوری کنا ایلکا السلام علیکم وین جاوری دلو خنی دی ویلی کنا
هغه ته سلام واچوا او السلام علیکم معنا دا چې تاسو باندې سلامتی وي. سلام علی نوح فی العالمین سمانا نوح علیہ السلام سلامتی وي. دې چې کوم ټکی ویلي هماغه معنی کې نه پوهېږي دا معنا ځکه لګي که نه لګي. وآتاکم من کل ما سألتموه او درکړي تاسو ټول هغه څیزونه چې تاسو غوښتلي وو او درکړي د الله تاسو ټول هغه چې تاسو ضرورت ورته او تاسو ته حاجت وو. وإن تعدوا نعمت الله او کچره تاسو شمارئ د الله نعمتونه لا تحصوها او بنشبر لشي هغې لره دومره ډېر دي. یوازې د انسان په دې بدن کې دا ډاکټران نه پوښتنه وکړي چې کله دا خېټه چیرې کړي او دننه پام وکړي عقل ورته چپه کېږي بار نه مونږ ته نه ښکاري که داسې عجیب نظام دی د الله ربالعزت سره ورته حیران دریان دی. عجیب په دې ته وګوره دا ګیا ده مال یې وخوري دلته یې وګوره نه پکې شده شته نه پکې دا نوره ګندګي شته نه پکې وینه شته هېڅ شی پکې نشته دی. هلته چې خېټې ته ورشي الله داسې نظام جوړ کړی دی چې وینه مالته جوړېږي مردانه او زنانه قوت مالته جوړېږي وینه مالته جوړېږي فضله مالته جوړېږي دا ټول هلته جوړېږي همدغه یو شي ده او که تا لیباټر ته وراچوې او تی بېلولی نه شي. د الله دومره نعمتونه دي لیکن بیا هم موږ ته ناشکره یي موږ بیا هم د الله نه ګیلې کوو بیا هم د الله حکم نه منو. څوک په څه مصیبت اخته دي څوک په څه مصیبت اخته دي. ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان دې نهایت زیاتی کوونکی ناشکره. وإذ قال ابراهیم هغه وخت چې ویل ابراهیم علیه السلام ای زما ربه اجعل هذا البلد بقره کې ویلو هذا بلدن هلته هذا البلد وایي ما ته هلته ویلو چې دا اوله دعا وه دلته هېڅ ابادي نه وه او دا وروستی دعا ده یوازې ابادي جوړه شوې ده اوس یې د امن سوال کوي. وګرځوه دا ښار آمنا امن والا وجنبني وبنیه او بچ وساتې ما او زما بچي ان نعبد الاصنام د عبادت کولو نه د درګاهونو. اصنام جمع صنم ده صنم بت ته وایي هغه چې تراشل شوی وي که د لرګي نه وي که د غیر لرګي نه وي. دارنګې صنم هغې ته وایي ما یعبد من دون الله چې د الله نه سوا بندګي کولی شي. او درېیمه معنا کوي چې تا د الله د دین نه غافل کوي. دلته تفاسیرو د اوسنۍ معنا اخیستې ده چې تا د دین نه څه کي غافل کي. وجنبني وبنیه بچ وساتې ما او زما بچي ان نعبد الاصنام چې بندګي وکړو د درګاهونو د بتانو معنا دا ده چې د الله د دین نه ناخبر بېغه غافله شو. د الله د دین د غفلت څخه څه کي وساتې بچم کي. رب انهن اضللن کثیرا من الناس اے زما ربه یقینا دوی بلارې کړي دي د خلکو نه څه معنا دا سبب دی د هغې لکه ګورئ اوس دا ماخوستن وی جماعتونو کې مونځونه ولاړي دا ځوانان دي هېڅوک هم د خپل بچي تپوس نه کوي چې دا په دې کوڅو کې لمانځه په ټیم کې ګرځي دا ولې ګرځي دا خو ځوان دی زلمی دی مونځ پرې فرض دی. څوک ناست دي ټیویانو ته دلته جمع ولاړي هلته درسونه د قرآن کېږي د هغې نه غافلوي. څوک کمپیوټر ته ناست دي څوک پېسیار ته ناست دي څوک په څه غم باندې اخته دي. دا ټول سبب دی د بېلارې کولو د خلکو. د دې وجه تفاسیرو ان نعبد الاصنام دلته معنا دا اخیستې ده چې د الله د دین نه غافل کوي. هر شي باندې چې د الله د دین نه غافل کېږي هغه د هغه بت دی. انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعني چا چې زما تابعداري وکړه فانه مني یقینا هغه زما د ملګرو نه دی. ومن عصاني چا چې زما مخالفت وکړه یقینا ته یې بخښونکی مهربان استغفرلم. ربنا ای رب زمان انی اسکنتو من ذریتی یقینا ما اوسول ځینې د اولاد زما نه بوادین په هغه ناو کې په هغه ډاګه کې غیر ذی زرعین چې نه دا خاوند د فصل عند بیتک المحرم په نږدې د کور ستا عزتمن کې. ربنا ای رب زمونږ لیقیموا الصلاة د دې لپاره چې پابندۍ سره کوي ټول لمونځونه. فجعل افئدة من الناس نو وګرځوه زموږ د خلکو تهوی الیهم چې الله مایل کېږي دوی ته وارزقهم من الثمرات
او خوراک ورکړه دوی ته د میوونه لعلهم یشکرون دې دپاره چې دوی شکر وباسي. تفاسیر لیکلي دي چې دا کار ابراهیم علیه السلام دا د الله په امر باندې کړی او په دې باندې هغه حدیث دال دی چې کله ابراهیم علیه السلام خپله بیبي او اسماعیل علیه السلام دا په دې شل داغ کې پرېښودل، لږ غونته چې اوبه وي او لږ خوراکي مواد دی ترې روان شو. شاته نه بیبي ورته اواز کوي الی من تکلني یا ابراهیم، په دې میاره کې چا ته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام مخ نه راړی او په مخه روان دی. حاجره بیبي ورپسې دم دا ورته وایي الی من تکلني یا ابراهیم، ای ابراهیم په دې ډاره کې چا ته پرېښودل؟ چې کله په ګوډ باندې ته پناه کېږي هغه ورته وایي الله امرک بهذا، الله درته دا حکم کړی دی. دغه وخت ابراهیم علیه السلام سر ته درته وخوځاوه چې دا ما ته الله په دې باندې امر کړی دی. نو دې وخت سره حاجره بیبي وایي فاذا لا یضیعنا، زه چې الله درته ویلي سو الله موږ نه خرابوي. نو دا د الله په امر باندې شوي دي. خبره مې دې پورې راخوستې وه تېر کال یا مخکې کلونو کې الله شته ما تفاصیل کې نه ویلي، نن مې ولیدل ځکه درته وایم. دا زمونږ بعضې وروڼه دعوت چلی او بیا په دعوت کې پیش کړي چې ګوره ابراهیم علیه السلام بچي پرېښي، دی پکې دروازه بنده کړي او بچي همداسې پرېږدي او دا ترغیب کې بیانوي. ګوره دا د هغه خصوصیت دی، دا د عامو خلکو لپاره بیانول دا جرم دی. جرم دا بېګا ما تفسیر کوته او هغه کې دا خبره لیکلې وه چې دا کار ابراهیم علیه السلام د الله په امر باندې کړی و. بل چا ته داسې امر نشته چې دی د ښځه واخلي بچي دې واخلي او په میاره کې دې پرېږدي او دی یې سېځي. د هغې د خوراکو د څښاک انتظام دې نه کوي، دی یې سېځي. نو په ابراهیم باندې د عامو خلکو قیاس کول او دا زمونږ عادت ګرځېدلی دی، خپله زما هم عادت ګرځېدلی و، د نور هم عادت ګرځېدلی دی چې ابراهیم علیه السلام بچي چا ته پرېښودل. اوس هغې باندې ځان ور قیاس کول یا نورو خلکو لا په هغې باندې ترغیب ورکول دا ټیک ده چې تاسو په دې عمل کې ډېر ورنه وتیاستئ، خو باید داسې حد ته سړی نه ننوځي چې هغه بیا سړی قرآن او سنت ته نه وي پاتې. ځکه دې وجې نه یو سړی حج ته تر هغې پورې نه شي تللی څو پورې چې واپس راتلو خرچه یې کور کې نه وي. دا مسله ده که نه ده چې واپس راتلو خرچه یې کور کې نه وه حج به نه ځي. د هغې وجه دا ده چې نفقه د بچو دا فرض ده. نو په دې وجه باندې دا کوم وروڼه چې ترغیبات بیانوي بیا په ترغیباتو کې زر رامنډه کړي چې ابراهیم علیه السلام چې هغه دغه پرېښي وو دا سنت ابراهیمي دي، دا سنت ابراهیمي نه دي، دا که سنت ابراهیمي دی نو د نور امت هم په دې باندې عمل کړی وی. چې کوم د ټولو دپاره دي هغې به د ټول روان دي، خو دا د هغه خصوصیت و. د دې وجې نه هغه دغه الله په امر باندې کړی و. باید مونږ تاسو په دې کې محتاط واوسېږو، هر چا ضرورت په نظر کې ونیسو. کور یې شړی دا ورته نه وي چې ابراهیم ښځه یوازې پرېښې وه، د هغې ذمهداري خو الله اخیستې وه، ستا د ښځې ذمهداري الله اخیستې ده. هلته خو نص موجود دی. په دې وجه باندې باید داسې انداز کې وچلېږو چې د قرآن او حدیث نه زموږ په بار نه شي، ځکه د الله رضا په دې کې ده. او که دا ټوله دنیا وباسو او هغه خلاف شرع باندې عمل راغی بیا به ټول د ګناهګار یو. نو دا تفسیر لیکلي چې دا د الله په امر باندې و، دا د عامو خلکو دپاره دا نه ده. ربنا ای رب زمن انک تعلم، یقینا ته پوهېږې په هغه څه باندې نخفي چې موږ یې پټوو، وما نعلن او هغه چې موږ یې ښکاره کوو، وما یخفی علی الله من شیء او نه دي پټ د الله نه څه شی په ځمکه کې او نه په اسمان کې. الحمدلله الذي حمدونه دي الله هغه ذات لره وهب لي علی الکبر اسماعیل چې راوې باخه ماته رایې که ماته بوډاوالي کې اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام. ان ربي لسمیع الدعا، یقینا زما رب خامخا قبلونکی دعاګانو. رب اجعلني مقیم الصلاة، ای رب زما وګرځوه ما همیشه کوونکی د مانځه، ومن ذریتي او زما د اولاد نه. ربنا ای رب زمونږ وتقبل دعا او قبول کړې زمونږ دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي، د دې مسله په سورة توبه کې تېره شوې وه
دا یو وعده و دغه وعدې په بنیاد باندې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه فلما تبین له تبرأ منه ربنا یا رب زمن بخنو کې ما ته زما مور پلار ته ایمان والا وتا یوم یقوم الحساب فآغا اولاد چې وبدېږي حساب ولا تحسبن الله غافلا ګمان مه کوه ته په الله باندې د نا خبره اما یعمل الظالمون د هغې نه چې کوي ظالمان انما یؤخرهم یقینا خبره دا ده الله رسته کوي دوی لره لیوم هغې ورځې ته تشخص فیه الابصار چې واضح به یې په هغې کې سترګې تشخیص هغه دا چې یره پرې راشي او دا سترګې واضح دي خوا پاوړي نه ځای په ځای باندې چې ودرېږي بقې راوځي مهطعین منې به وایي مقنعي رؤوسهم پورته به یې نیونې خپل سرونه لا یرتد الیهم طرفهم نه به راګرځي دوی ته د دوی سترګې وافئدتهم هوا او زړونه دوی به خالي وي د هوش نه وافئدتهم هوا وانذر الناس ویره خلق لره یوم یاتیهم العذاب دا هغې ورځې نه چې رابشي هغوی ته عذاب فیقول الذین ظلموا وسوای به کسان چې ظالمان دي ربنا رب زموږ اخرنا رسته کړم الى اجل قریب تر نیټې نیټې پورې نجیب دعوتک نو قبول به په ستا دعوت بیا به ډېر ارمان وکړي ونتبع الرسول ونتبع الرسول عمل یې کړی د نبي په طریقې نه دی کړی اوس ونتبع الرسول د نبي په طریقه به عمل شروع کړم خو الله واپس نه کړ بیا به ډېر لاس ومږي نو دا نن صرف د خلکو ته کمال دا ښکاري چې په څه طریقه باندې زه دا خپله دعوت ثابته کړم که هغه په چا باندې جادو په ذریعه وي که د دلیل په ذریعه باندې وي لکه اوس دا څه دلیل دی پیغمبر مننده کړي دا څه دلیل دی شکنامه دې پیغلي کړو پیغمبر مننده کړي نجیب دعوتک قبول مکو ستا دعوت ونتبع الرسول او تابع بشو روان بشو پیغمبرانو پسې اولم تکونو بیا به ورته هغه ووایي آیا نه وایي تاسو اقسمتم من قبلو چې قسمونه کول تاسو دې نه وړاندې ما لکم من زوال چې نشته دی تاسو لره څه پناه تاسو ویل چې نه موږ به همیشه یو پناه کېدل نشته دی څنګه شته که نشته وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او اوسېدلی وئ تاسو په ځایونو د هغه کسانو کې چې ظلم یې کړی په خپلو ځانونو وتبین لکم کیف فعلنا بهم او ظاهره شوي وه تاسو ته چې څنګه کار کړی موږ د هغوی سره وضربنا لکم الامثال او بیان کړي مې وو تاسو ته مثالونه وقد مکروا مکرهم او یقینا مکرونه کړي دی خپل مکرونه وعند الله مکرهم او د الله څخه و تدبیر د دوی او مکر د دوی وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لمبنی ترجمه کی ان نافیه ګرځوم او په دې ان نافیه کې دوه ترجمې دي یو مراد د جبال نه همدا حقیقي غرونه دي چې کوم پرې ځمکه باندې ولاړ دي او یا مراد د جبال نه دین دی الله د دین تشبیه ورکړل د غره سره او مراد د مکر نه هغه دی ضعیف تدبیرونه دي اوس معنا دا ده وان کان مکروهم او نو تدبیرونه د دی لتزول منه الجبال چې بې ځای شوي وي د هغې نه غرونه ډېر کمزوري تدبیرونه وو ډېر کمزوري مکرونه وو دغه مکرونه باندې غر څوک د ځای نه خوځولی نه شي د دوی ضعف ته او کمزورۍ ته اشاره شوه ځین جبال په معنا د دین باندې وان کان مکروهم او نو چرنا دی لتزول منه الجبال چې بې ځای شوي وي د هغې نه دین خو الله د دین تشبیه ورکړه چا سره د غره سره درېم دا ان مخفف دی د مستقل نه معنا د انه سره وانه یقینا خبره دا ده کان مکروهم وو چلونه دا غیر تزول منه الجبال چې زال شوی دا غیر غرونه دسي کارونه کول چې نږدې و چې دا غرونه چې زال شوی سورۃ مریم 9 نمبر آیت راوړل د دې ترجمه تایید لپاره تاسو یقین تپریوي
تکاد السماوات نزدې د اسمانونه یتفطرن منه چې ټک وچی ټک ټوټه ټوټه شي وتنشق الارض او سری شي ځمکه وتخر الجبال هدا او را وغورځېږي غرونه ډړې وړې ولي ان دعوا للرحمن ولدا د دې وجنه چې الله ته نسبت چا کوي د بچی کوي دا هم د یو مکر پرېبو کنو نو دا دومره سخت ترین پرېبو چې دې ته نظر کېږي نو د اسمان کېږي نو د ځمکې کېږي ځکه شرک الله نه برداشت کوي نه کار خبره ده شرک ځمکه اسمان نشي برداشت کوي خدای انسان دې نه کوي چې دا به کله کوي او کله به دې نه توبه وباسي چې نو ته غږ ټینګېږي نو ته ځمکه ټینګېږي نو ته غرونه ټینګېږي او دې ورته ټینګي هم دعوا للرحمن ولدا الله ته نازول نسبت کوي وان كان مكرهم یقینا هو تدبیر د دوی لتزول منه الجبال ان ذری داغی نغرنا او دغه آیات تایید دي یا ان وصیه ده وان كان مكرهم اگر چې وو پریبونه دی لتزول منه الجبال نن ذری داغی نغرنا مراد دینا هغه مکر چې کوم په سورته نوح کې ذکر ده ومکروا مکرا کبارا ومکروا مکرا کبارا انده څلو ترجمه دي فلا تحسبن الله مخلف وعده ګمان مکوا تا په الله باندې د خلاف کولو د خپل الله او رسوله د خپل پیغمبرانو سره ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله دې زبردست او زور اور خاوند باندې اخسو یوم تبدل الارض غیر الارض هغه ورځ چې بدل ورکړي شي د ځمکه په خپل ځمکه باندې والسماوات او اسمانونه هم وبرزوا لله الواحد القهار اور مخامخ بشي دوی خاص الله تا چې یو دی او ټول زور ورته وترى المجرمين يومئذ او ویني ورته مجرمان په دغه ورځ مقرنين في الاصفاد تړلې شي په زنجیرونو کې سرابيلهم من قطران کمیسونه د غیبا د نانځلونه قاطر نانځلو دا نختر نه ده نختر دې کې یو قسم دی داخله پور او راشي هغه نه تیر وځي دې ته نانځلو وایي اکثر چې د مال په منشي وخ دا دې کوچې نه تل زیات وي چې لای دا په منشي دا ور پورې وسولې هغه د قم لپاره بهترین علاج دی خو تاریخ دې چې په ترخو کې مثال نشته بدبوئی دی بدبوئی کې مثال نشته په ګرموالي کې د صحت ته دی چې ګرمېدو کې مثال نشته پورا خستو کې په کټ کې دلته وه د پیټرول شاته ګوره نو چې دا په دې غوښو پورې ونښلي او بیا څنګه جدا کېږي نه هر څوک سوچ وکړي نو دلته به څوک نشي انتهایی ګرانه خبره ده سرابیلهم من قطران کمیسونه د هغې به د نازلونی وتغشا وجوههم النار او پټکلي به یې مخونه د دوی لره اور لیجزي الله کل نفس د دې لپاره چې بدله ورکړي الله هر یو نفس ته د هغه عمل چې هغه کړی یقینا الله جل حساب والا دی د قرآن څلور صفتونه ذکر کوي څلور هذا بلاغ للناس ایوه ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد او څلورم وليذكر اولو الالباب هذا دا قرآن بلاغ للناس دا د نصاب تبلیغ خلق د پاره هذا دا بلاغ دا رسولی للناس خلق تا کرسوی نو قرآن تا ورسوی هذا بلاغ للناس دا دے درسول خلق تا ولینذروا به او چې خلق پی ویرولی شي وليعلموا او بل خلق دا معلومه شي انما هو اله واحد چې بشک دغه الله دا دے حقدار د بندګۍ واحد ایک یو دی تاسو یقین وکئ
داسې مې لیدلي دي زه یو ځل صحابه یو تن ما سره تشکیل وشو ما ورته د مازدیګر د ناستې خبره ورکړه زه ناستم غاړې ته په دې ناستې خبره کې چې ده ته وویله نو زما غوږونه راضي شو وروسته چې ماښام بیان وشو روټۍ ته کېناستو بیا ما ورته ویل یو خبره ته کومه ما تبلیغ کې څومره وخت وشو وایي 2 کاله او ما یم د ثوابۍ او پنځپیره ثوابۍ ته د څنګ په څنګ باندې ما له عجیبه خبره دا ده چې د کومې دنیا نه خلک راغله او په دې پنځپیر کې د توحید عقیده م یاده کړه ته اوس په څنګ کې اوسېږي او ته بیا هماغسې په دې مصیبت باندې اخته یې 2 کاله کې چې دا عقیده راوسپړله نو حیران ورته لاړم ما ای زما ربه پس د هغې نه بیا ما په خبره پوه کړه چې ګوره دا عقیده دا خطرناکه ده اوس بیا چا خبره کوله ویل چې یو تبلیغي د هغه په کور کې یو څو کاله وړاندې شهید شوی دی د هغه جامې ساتلې دي چې کور کې ډېر تکلیف را پیدا شي زه را شهید جامې صدق نه راووې ځان پورې وسولې نو ما دې تا تبلیغ کې دا زده کړي د الله بنده هیله مې دا پرې زده کړه نو دا وجه دا یي چې قرآن ورسره ونه وایي که نه نو ډېره زیاته مشکله ده ډېره مشکله په خوله به وایي د الله نه د کېدو یقین د مخلوق نه ده چې نه یې کېدو یقین اوس وایي چې پیر بابا کولی شي که نه شي بیا یې څکلی شي څه خبرې هغه خو چې وایي هغه مخلوق دی که تا خو ویل چې مخلوق هم نه کېږي که نه نو اصل خبره دا ده د دعوت سره قرآن دا ضروري دی کال 11 میاشتې دغه ته ورکړي تبلیغ ته دا یو میاشت پکې د الله کتاب ته ورکړي دا یو میاشت به ځان ومنئ چې یاره تر څو ژوندی یم دغه مې کار دی دغه مې دعوت مې وظیفه ده نو قرآن به ورسره یم بیا تاسو وګورئ چې څومره ما خوند پکې را پیدا کړي دې کوار ته زمونږ تشکیل شوی ما ته عرب یو کس راغی هغه د حاجي بادر بابا پکې دی که نه د هغه جومات ته زمونږ تشکیل شوی نو یو کس راغی دیوال پورې ډډې سولولې کړې نو ما ته هغه عرب ما نه تپوس وکړه چې دا دغه کې ما ډډې خارښ کړئ ویل لا ډډې وړې نشته شرک ما ورته ویله ما نه ډډې خارښ کړي چېرته ما وکړه ما ته بیا وایي قسم په الله چې زه به راځم نو ځان ته تمانچه راوړم دغه مسلمانان نه دي خبره دا چې قرآن سره وایي بیا یقین اخلاص چې واقعا مسله دقه ده کې ده هذا بلاغ للناس دا د رسولو کتاب دی د پاره د خلکو ولینذروا به او د دې دپاره چې خلک ویرولی شي په دې باندې وليعلموا دا خلک پوه شي انما هو اله واحد چې بېشکه دغه الله حقدار د بندګۍ دی یک یو وليذکر اولو الالباب او د دې دپاره چې پند واخلي خاوندان د عقل بسم الله الرحمن الرحیم سورة